ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي دا خلک ولې 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 دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي بیوقوفه دا ځګې د کرکټ دی چې ته دلته کرکټ کې تا خو ثابت تاوان مال راکو د زرګو روپو دا به مال څوک راکوي دا تاوان وسه سرجي ما خو د قصد نه دی چې سرجي کینه بغره دا زما نیکه وشتو د دې تاوان به مال څوک راکوي راواله شابه 10000 روپۍ شابه سرجي دونه روپۍ خو زما سره نشته خو دا پلا خو یوه داړي کوي موږ څخه 2 روپۍ نشته سرجي ما معاف که سرجي سرجي ما معاف که راواله 10000 روپۍ شابه زما څخه نشته سرجي زه خو یو غریب سړی یم سرجي زر کوه که نه ویم شابه مخکې شه شابه चाचू ما او ریحان کرکټ کاوه دو ګاډی شیشه یې وشته ښه دا څه وی چاچو ګاډی کې ځان سره واچو او ګزار بیا هم وکړو ځان سره یې وړو ښه دا څه وی زما زوی خو څوک هم نه پېژني دا به اوس څه کېږي سړی به اوس څه کوي بایی دا ولې ثابت څنډه دی د ماشومانو سې ځان سم کړی دی ته ورشه زما دا ګاډي هغه شیشه وینه په بال باندې وشته ده دونه ظلم مه کوه ما خو د قصد نه دی ویشتي خو په تیر کې رانه ولګېده ته ورته ووایه چې ما پرېږدي دا دعا راته کوه چې پولیسو له مینې ورکړی یعنې هغې خو در باندې ټول عمر په جیل کې تېراو یعنې صبر یې کولی بایی دا خو ډېر زیات ظلم دی او روجه هم دی دا دې روجه دی دا زه تا ته بوزه ښکارېږم 3 میاشتې به راسره دا ګاډي صفا کوي مونچي کپړه راوړه شابه دا والی کپړه دا ګاډي صفا که شابه هلکه په دې لږ باندې خیال ساته او د بارګین پې پاک صفا که صحیح ده او زه هلته زما لږ کار دی هلته ورځمه ټیک ده او واپس راځمه راځه خپې وباسه هغه لاړو ډېره مهرباني هلکه هغه هلک څه شو دلته چې ما راوستی و زه دې څه خبر یم زه دلته په موبایل کې مصروف وم دلته به ګاډي کپړه واله پته نه لګي میلو سریا دلته ماته تشي ته کېنولی که تا ورته وشړم د دې بارګین نه بایی نو ما ته څه پته وه چې هغه به تښتي اوف د الله بنده غونډه ورځ په موبایل کې مصروفه یې د دې ګاډي تاوان به ماله څوک راکوي وسه
چانس ولګېد ایله مرغۍ په لاس راله. دا لږ ټرین کا په 15 ورځو کې ورته ونې کټ کول زده کړه چې بیا یې غټ ځنګل ته ولېږو. نیکه ته ته بېغمه شه تا ته خو پته ده په 15 ورځو کې به له داسې ټرین کما چې یاد یې ساتي. ټیک ده ښه زه نه لاړم زه انتظار کوم. شابه شابه سس سس کېږه مو کار دې یاد کړی بل ځنګل ته دې دا لیږو. ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي دا خلک ولې لکه خبره واوره څه درته نه وایم ودرېږه. لکه دا دومره ورځې ته چېرته تللی وې؟ ته خو ډېر تا زما څه غټ زیاتی کړی و. ما خو تا ته ویل چې من به غلطۍ کې ماته شوه خو زه په هغه ورځ چې ستا له بارګین نه راوتښتېدم نو 15 ورځې له مانې ونې ووالې چل ته یادوم نو پلیز ما خپل پلار خواله بوځه سوال درته کوم ما بوځه د هغې خواله. ما ته څه پته وه چې ستا سره به دومره ظلم کېږي خو بس زه درنه د خپلې غلطۍ معافي غواړم. راځه راوخېږه چې پلار خواله دې ویسمه راځه. تاسو ډیره شکریا چې تاسو ما خپل زوی راوسته روغ رمټو. خو لالا یوه خبره درته کوم تا ډېر زیاتی کړی و چې زما زوی دې سره دومره ظلم کړی و. شیشه به یې ماته ویلې وې په دې غریبۍ کې به د رمه اخیستې وې. دې لک مور ته چې کوم دی 2 پیره ټټیک وشو او که په 3م ځل ورته ټټیک شوي وې نو اوس به مړه وې. حاجي صاحب زما نه ډېره غټه غلطي شوې وه په هغه ټیم کې او زه روژه ومه او ډېر غوسه ومه په هغه ټیم کې. حاجي صاحب ستا نه زه معافي غواړم ما معاف که. زه څوک یم چې زما نه معافي غواړي؟ معافي د الله نه وغواړه او موږ د دې خاورې نه پیدا یو دې خاورې له به ورځو او په روژه کې څوک غوسه نه کوي په ماشومانو باندې خلک رحم کوي لاس پې خلک راکاږي. حاجي صاحب دا کمې غلطیانې چې زما نه شوي دي زه په دې ډېر خفه یم اوسه خو زه ستا نه معافي غواړم ما معاف که. زما نه ډېره غټه غلطي شوې وه چې ستا په زوی باندې دومره ظلم شوی و ما معاف د الله رضا لپاره ته ما معاف کړی و. د الله لاک لاک شکر دی چې ما خپل زوی بېرته روغ رمټ راکړو. جار زما رنځوره لزګرویو دې قربان شم کاش چې شم انار درته ارمان چې دې درمان شم بیا چې راته روغ شي زه به بیا له سره ځوان شم بیا چې راته روغ شي زه به بیا له سره ځوان شم. پرېم شي زما د زړه د سویرو باب تاره پرېم شي زما د زړه د سویرو